د سوداګریزو اړتیاوو د پراخېدو او د افغانستان د ترانزیتي لارې د ارزښت د زیاتېدو سره د هوایي خدماتو پراختیا د هیواد د اقتصاد د پرمختګ لپاره بنسټیز رول لري. په همدې لړ کې هغه تازه خبر چې د تاجرانو او صادروونکو پام یې ځان ته راړولی د افغانستان د هوایي لارو سوداګریز خدمتونو نوی فصل دی. له راپور مخکې له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم ترڅو د عروج چینل درسره وڅارئ څو د هیواد له اقتصادي راپورونو او تحلیلونو څخه باخبره پاتې شئ. په یوه هیله بښونکي او د بدلون راوستونکي ګام کې د اریانا افغان هوایي شرکت چې د دولتي شرکتونو د عمومي ریاست تر مدیریت لاندې کار کوي 3 باربري الوتکې یا کارګو چترۍ په کرایې اخیستې دي او په رسمي ډول یې د سوداګریزو هوایي خدماتو نوی پړاو پیل کړی دی. دا پریکړه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره یو مهم تحول ګڼل کیږي او کولی شي د هیواد د تجارت مسیر بدل کړي. د دې نوي څانګې د جوړېدو هدف دا دی چې د هغو قیمتي او فاسد کوونکو توکو لپاره چې د چټک معیاري او باور وړ لیږد زمینه برابر شي لکه تازه میوه، زعفران او طبیعي محصولات. هغه توکي چې پخوا د منظم پروازونو د نشتون له امله له ځنډ او زیانونو سره مخ وو. اوس تاجران کولی شي په دقیق پلان جوړولو سره خپل نړیوال قراردادونه پرته له اندېښنې لاسلیک کړي. د صادراتو د کیفیت او کمیت لوړوالی، د بهرنۍ کرنسي زیاتوالی او په افغانستان کې د جوړ شوو محصولاتو د نړیوالو بازارونو پراخول دا ټول د دې نوښت مهمې ګټې دي. ملا بخت رحمان شرافت د اریانا هوایي شرکت رئیس وایي چې د دې شرکت ماموریت یوازې الوتنې ترسره کول نه دي. هغه د اریانا د کار 4 مهم بنسټونه داسې یادوي: په ټولو اداري او عملي برخو کې بشپړ شفافیت، په مسافري او باربري خدماتو کې د کیفیت لوړول، د الوتنو خوندیتوب او دقیق وخت پابندي او د مسافرو او بار لیږد لپاره هوساینه، خوندیتوب او اسانه تجربه برابرول. د هغه په وینا اریانا یوازې یو ترانسپورتي شرکت نه دی بلکې د افغانستان د ملي هویت بیرغ په نړیوال اسمان کې لوړوي. د دې شرکت اصلي ماموریت د خلکو او تاجرانو لپاره د چټکو او باوري هوایي لارو جوړول دي. د کارګو خدماتو له پیل سره به تاجران وتوانیږي چې خپل تولیدات په لا زیات سرعت او امنیت سره نړیوالو بازارونو ته واستوي. دا کار به نه یوازې د بهرني تجارت د ودې لامل شي بلکې افغانستان به د نړیوالو لویو اکمالاتي ځنځیرونو برخه هم کړي. د اریانا هوایي شرکت لخوا د کارګو د برخې فعالېدل د افغانستان تاجران او تولیدونکو لپاره یو طلایي فرصت دی، یو داسې فرصت چې د هیواد د اقتصاد ته نوې انرژي ورکولی شي.